منځلاری اوسه خاطر به د آرام وي. په خپل ژوند کې مې معتدله خوشطبعي او مباح ټوکي ټکال تجربې کړي او دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا کار زړونه خپلوي، مېلمه ته سکون ورکوي، زړه ته آرام او پراخي وربخي. تریخ مه اوسه، تندی مه ترشوه، پر ځان او شاوخوا خلکو سختي مه کوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه مسکی و او کله خو به یې ټوکې هم کولې او خندل به یې، تر دې چې مخکیني غاښونه به یې ښکاره شول. ما هم ډېر ځله خپل استادانو ملګري په خپلو ټوکو ټکالو او خوشطبعۍ خوشحال کړي. هغوی به زما دې کار ته خوشحالېدل او ستایلم به یې. شیخ عبیدالله افغاني مې د لیسې او بیا پوهنتون پر مهال د قرآن کریم استاد و. هغه دروند او غلی سړی و، خو کله چې به یې خندل ټول بدن به یې ورسره خوځېده. زه او دی یو ځل د حج ملګري وو. له موږ سره د سعودي د جنوب 2 نور کسان هم وو چې یو یې زما د شیخ په عمر او بل یې زما همزولی و. کله چې مو د حج مناسک ادا کړل مینا ته راغلو چې هلته څو شپې وکړو. یوه شپه چې ټول په ژور خوب ویده شول ناڅاپه مو د شیخ اواز واورېد چې په زوره زوره یې د شهادت کلمه ویله. موږ په وارخطایي د هغه خواته ورغلو. ګورو چې سړی خولې خولې دی. ما ته یې وویل یو پاڼه راوړه چې وصیت مې پکې ولیکم. لکه چې مرم ما یې پر پاڼه وصیت او د ده پورونه ولیکل. له موږ سره چې کوم سپین ږیری ملګری و هغه پاڅېد، له خپل بیک نه یې د شاتو بوتل راوویست او یوه کاسه کې یې واچول تر دې چې نیمه ډکه شوه. بیا یې پکې د زمزم اوبه هم ګډې کړې او شیخ ته یې د څښلو لپاره ورکړې. شیخ په خوند وڅښلې او طبیعت یې جوړ شو. بیا نو ټول په آرام ویده شول. په دویمه شپه ما هم دا کار وکړ. زه روغ جوړ وم خو د شاتو څښلو ته مې چل جوړ کړی و. خپل همزولی ملګری مې له مخکې پوی کړی و چې کله مې در باندې خپل وصیت ولیکه هغه شات راواخله، کاسه تر نیمه ډکه کړه، بیا د زمزم اوبه هم ورګډې کړه او ما ته یې راکړه چې ویې څښم. ټول چې ویده شول زه ناڅاپه راپاڅېدم او داسې مې ښکاره کړه چې ګواکې مرم. ملګری مې پاڅېد، یو پاڼه یې راواخیسته او زما وصیت یې پکې ولیکه. دا مهال نو شیخ او هغه سپین ږیري په وارخطایۍ او حیرانتیا راکتل. بیا مې ملګری پاڅېد، له شاتو یې نیمه کاسه ډکه کړه، زمزم یې ورګډ کړل او ما ته یې د څښلو لپاره راکړل. ما هم نوش جان کړل. کله چې دا ډرامه پای ته ورسېده خپل استاد ته مې مخ ور واړو. فکر کوي چې یوازې تا ته د شاتو څښلو چل درځي؟ استاد په دې خبره دومره وخندل چې مخ یې خندا کې ورک شو. هغه شپه مو ډېر ښکلی او ارام خوب وکړ. تا ته هم ښایي چې ژوند دې په یو څه خوشطبعۍ او ټوکو ټکالو رنګینه کړې. خلکو سره په ورین تندي مخ کېږه او د شاتو د هغې موچۍ په څېر شه چې کومه رڼا کې ګرځي. ښکلي ځایونه ځان ته ټاکي او پاک خوراک کوي.